که خپل د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کول غواړئ خو بالکل که چیرته تاسو غواړئ چې په انګلیش باندې د امریکنز او د نور انګلیش پیپل په رقم خبرې وکړئ نو بیا دا ټیپ خامخا عملي کړئ. کوم ټیپ ته چې شیډوینګ ټیکنیک وایي. شیډوینګ ټیکنیک څه ته وایي؟ راځئ چې زده یې کړو. ګورئ دا ټیکنیک یو ډېر سمپل افیکټیو او فن ټیکنیک دی. په شیډوینګ ټیکنیک کې ته د خپلې خوښې یو انګلیش سپیکر انتخابوي. هغه د انګلیش سپیکر انتخابوي کوم چې ته خوښوي. کوم چې یوه ښه لهجه ولري، که بریټش ولري، که امریکن ولري، که استرالیا ولري، نو میټر، که هره لهجه ولري. خو باید ته د خپلې خوښې یو انګلیش سپیکر انتخاب کړې او د هغې وروسته د هغه انګلیش سپیکر ویډیوګانې ته پیدا کوئ، که په یوټیوب کې اوسي، که په فیسبوک کې اوسي، که د هره ځای اوسي. نو چې کله مو د خپلې خوښې یو انګلیش سپیکر انتخاب کړ او د هغې ویډیوګانې مو پیدا کړلې نو بیا تاسې د هغې ویډیوګانو سره داسې کوئ. Play the video, listen carefully, pause and repeat. Play, listen, pause, repeat. Play, listen, pause, repeat. نو شیډوینګ ټیکنیک په تاسې داسې کوئ. Play the video. My personal question to you is... My personal question to you is... Play the video. Why not you? Have you ever Why not you? asked yourself that question? Have you ever asked yourself that question? Why not you? Why not you? Why not you for success? Why not you for success? Why not you for happiness? Why not you for happiness? نو دې ته وایي د شیډوینګ ټیکنیک. Play, listen carefully, pause and repeat. نو شیډوینګ ټیکنیک دې ته وایي چې خپل د خوښې انګلیش سپیکر مې انتخاب کړئ، د هغې وروسته به د هغه ویډیوګانې په یوټیوب کې پیدا کړئ، په فیسبوک کې پیدا کړئ او د هغه ویډیوګانو سره به داسې کوئ. Play, listen carefully, pause and repeat. که چېرته تاسو غواړئ چې خپل د انګلیش لهجه د امریکنز او د نور انګلیش پیپل په رقم جوړه کړئ نو دا یې تر ټولو ښه طریقه ده او په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل د انګلیش سپیکینګ سکل هم قوي کړئ او خپله لهجه هم د امریکنز او د انګلیش پیپل په رقم جوړ کړئ. نو امید کوم چې تاسو به په دې ټیکنیک باندې سر خلاص شوی اوسئ.